د بها انسایټ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې روغ جوړ خوشحاله بایست او وخت باندې په خیر تیریږي. عبدالحی بها یم او تاسو ته د بها انسایټ یوټیوب چینل له لارې حاضر شوی یم. قدرمنو لیدونکو په دې یوټیوب چینل کې به زه تر تاسو پورې په زړه پورې نوي او ورځني معلومات رسوم. داسې معلومات چې هغه ورسره دم ګړی موږ مخ کیږو پر وخت باندې تیز او قوي معلومات هغه که په هره برخه کې وي. شروع له همدې نن ویډیو څخه کوم چې ډېر په زړه پورې معلومات مې تر تاسو پورې راټول کړي. که یې چیرې تعقیب کړئ ویې ګورئ مطالعه کړئ نو حتما به مو په راتلونکي کې ژوند تغیر وکړي او که یې صرف نظر وګرځوئ تېری کړئ نو 15 الی 10 کاله وروسته به تاسې حتما پښیمانه سئ چې کاشکې ما د عبدالحی بها د بها انسایټ یوټیوب چینل دغه لومړی ویډیو تعقیب کړی و. لومړی ویډیو مو ای آی ته ځانګړې کړې ده. ای آی یو خطر دی، دا یو سوال دی، جمله نه ده. یعنې آیا دا یو خطر کېدلی سي او که یا؟ په حقیقت کې ای آی څه شي دی او څنګه خطر جوړېدلی سي په دې ویډیو کښې به تر تاسو پورې در ورسوم. تر پایه پورې راسره پاته سي، یعنې هر اړخیز معلومات درته در رسوم. ای آی په حقیقت کې څه شي دی؟ ای آی آرټیفیشل انټیلیجنس دی، که موږ په پښتو کې ژباړو نو موږ ورته مصنوعي ځیرکتیا وایو. ای آی په حقیقت کې دی څه شي؟ ای آی د کمپیوټر یو پروګرام دی، خو دا یو عادي پروګرام ګر سره نه دی او دا داسې یو پروګرام نه دی چې موږ یې د نورو پروګرامونو سره مقایسه کړو. دا خورا یو پرمختللی او ډېر پیچلی پروګرام. نن سبا د دې څخه موږ هره ورځ استفاده کوو. تاسو یوټیوب چینل ګورئ، تاسو په غیر مستقیم ډول سره د ای آی ښکار ګرځېدلي یاست. تاسې که فیسبوک ګورئ، که تاسې گیم کوئ، که تاسې د هر ډول اپلیکیشن څخه استفاده کوئ، تاسې یو ډول نه یو ډول د خپل د ای آی څخه استفاده کوئ. ای آی یو پروګرام دی او دا پروګرام څه ډول کار کوي؟ د دې پروګرام هغه د کار طریقه ډېره ساده ده. په 3 مرحلو کې ټوله کار ترسره کوي. یعنې لومړۍ مرحله یې د ډیټا راجمع کوي. موږ ورته معلومات ورکوو او دغه ای آی پروګرام یې له خپل ځان سره ساتي. ډېر حیرانونکي دي، ځکه په دې خاطر حیرانونکي دي چې دا معلومات ورځ تر بلې خورا زیاتېږي او څومره چې د ای آی معلومات زیاتېږي په هغه اندازه دا زیرک کېږي. دا اپلیکیشن، دا پروګرام او دغه د کمپیوټر هغه سیسټم چې کوم دی دا به خورا پرمختللی سي. تر اوسه پورې موږ ورته خورا زیات حیران پاتې یو. تاسې به هغه وخت خورا ډېر حیرانه سي چې زه تاسو ته دا وایم چې د ای آی موږ ته د اوسه پورې په ابتدایي حالت، یعنې دا یې هغه شروع ده. ای آی پلان سوی په 3 مرحلو کې دي. لومړۍ مرحله یې چې ورته نیرو ای آی وایي، کوم همدا اوس موږ ته ښکاره نوم ابتدایه. په دې کښې یوازې زده کړه کوي، یعنې تر اوسه پورې د ای آی زده کړه روانه ده او موږ ورباندې خورا زیات خوشحاله او هوسا هم یو. خو که بل اړخ ته وګورو د ډېرو ځوانانو له لاسه وظیفې تللي، یعنې د ډیټا انټري وظیفه نور کارمندانو ته نشته، ځکه ای آی خپله ترسره کوي او دا داسې کار ترسره کوي چې یعنې نه بهانه کوي، نه غیر حاضري کوي او نه هم رخصتي کوي، نه مریضېږي، نه کوم بل مشکل او نه کوم بله بهانه جوړوي او انسان طبعا ستړی کېږي، خسته کېږي او بالاخره رخصتي او آرام ته ضرورت دی. خو ای آی نه ورته لري. نو دا یې په هغه ابتدایي حالت کې دي. دویم حالت چې دغه د ای آی لپاره ټاکل سوی دی هغه جنرال ای آی دی، عمومي ای آی، یعنې عمومي ځیرکتیا. په دې کښې به د ای آی ځیرکتیا، پوهه او فکر د انسان سره یو ډول سي. دا په راتلونکي کې شاید په 3 الی 4 کلونو کښې دغه برخه اعلان سي یا دغه برخه را شروع سي. دا چې په هغه برخه کې به څه کېدلی سي موږ تر اوسه پورې پوره معلومات په لاس کې نه لرو. خو حتما د دې هغه نوعه یا بڼه چې کوم ده دا تغیر وکړي. دا یې تر اوسه پورې په زده کړو حالاتو کښې یو موږ او موږ ورته خورا زیات خوشحاله یو. خو دومره خوشحالي ورته په کار نه ده، ځکه دا کېدلی سي چې موږ ته د ژوند خطر ولري، موږ ته د وظیفې خطر ولري او موږ ته خورا غټ مشکلات هم جوړ. او درېیمه برخه چې ورته تر اوسه پورې یوازې یو فکر ویل سوی دی هغه دا دی چې ای آی به د انسان له فکر او ځیرکتیا څخه هم یو قدم مخته سي. ډېر خلک ان په دې باور دي چې په همدې اوس ابتدایه مرحله کې هم د انسان له فکر څخه ډېر مخته دي. خو کوم کسان چې پر ای آی باندې کار کوي هغوی داسې وایي
چې آی به په راتلونکي کښې د انسانانو څخه تر 80 الی 90% پورې وظیفې واخلي او خپله به دا کارونه ترسره کوي. کوم کس چې د ای آی په پروګرامینګ کښې کار ترسره کوي له هغه څخه پوښتنه وسوله چې آیا که چیرې تاسې کار وغواړئ د ای آی په پرمختللې دوره کړې نو تاسې به کوم ډول کار ترسره کړي؟ هغه په ډېرو واضح او ډېرو لنډو جملو کې یوازې دومره وویله چې زه به نلدواني وکړم، پیپکاري به وکړم. هغه ورته حیران سو ځکه محاسبه کوونکي او کم ژورنالیست چې له ده سره یې مرکه کوله هغه ورڅخه پوښتنه وکړه چې ولې؟ هغه وویله چې ای آی به د انسان له ذهن څخه چې کم کار ترسره کېږي هغه به ډېر ژر زده کړي ځکه چې هره ورځ موږ ای آی ته نوي معلومات ورکوو خو ای آی به په اسانۍ سره په دې ونه توانېږي چې په کومو کارونو کښې د انسانانو لاسونه کار کوي، یعنې که هغه د یو کور جوړونه وي، بنایي وي، خټکري وي، که هغه نجاري وي، ترکاڼي وي، که هغه فلزکاري وي، که هغه یو بل داسې کار وي چې هغه په لاس ترسره کېږي، په اصطلاح خیاط دي، کالي ګنډي، نو دغسې کارونه ای آی په اسانۍ سره نشي ترسره کولی. نو هغه ډېر ښه پوهېږي چې په راتلونکي کښې به ای آی څه ډول وي. ای آی اوس ډېر پرمختللی دی خو لا هم دې ته محتاجه دی چې موږ ورته امر وکړو. خپله فکر نسي کولی خو داسې نتیجه موږ ته وړاندې کوي لکه ده چې خپله فکر کړی وي. په حقیقت کې دا د فکر نه دی کړی، د څه کړي دي؟ د هغه معلومات راټول کړي دي او کوم معلومات چې موږ انسانانو ای آی ته ورکړي دي. ای آی به په راتلونکو څو وختونو کښې خورا پرمختللی سي. د ای آی هغه د کار طریقه چې کم ده چې لا اوس هم د زده کړې په حالت کې دي پر 3 ډوله ده. اول لومړی معلومات راواخلي، بیا ورته څه شي ته ضرورت لري، و یو لوګاریتم ته ضرورت لري، و یو طریقې ته ضرورت لري چې په څه ډول سره دا کار ترسره کړي او په اخر کښې د هغه کار نتیجه موږ ته وړاندې کړي. کله چې یو ځل دی دغه لوګاریتم او پرېکړه کول خپله ترسره کړي نو بیا به ای آی موږ ونسو کولی چې کنټرول یې کړو. برعکس ای آی به موږ کنټرولوي. ای آی ښه دی خو دومره هم ښه نه دی څومره چې موږ اوس ورته خوشحاله یو. په ای آی کښې به داسې کارونه ترسره سي چې هغه به زموږ ژوند ته خطر وي، یعنې موږ هېڅ ډول هغه پرایویسي چې ورته وایي یا شخصیت چې ورته وایي چې دا زما شخصي ځای دی یا دلته زه شخصي حریم لرم، دغه ځای ته به هم لاسرسی ولري ځکه ستاسې هغه کم اکاونټونه چې دي د هغه پاسورډونه به له ای آی سره وي. هر څه هره ډیټا چې موږ سرچ کوو په انټرنیټ کښې هغه ټوله ای آی ته ځي او ای آی ورځ تر بلې له ځان سره ذخیره کوي او لا هم زیره کېږي. ای آی یو خطر نه دی خو دا موږ چې هغه خطر جوړوو ځکه ورباندې زیات باور کوو او زیات ورڅخه استفاده کوو. ای آی په مثال د یو وسیلې دی، لکه په مثال د یو ټوپک. تاسې ټوپک لرئ، تاسې په دې باندې څه کولی سئ؟ 2 لارې، یا به انسان په وژني او یا به هم یو انسان په ژغوري. دا په موږ پورې تعلق لري چې موږ په ای آی باندې څوک وژنو او که یې ژغورو. څه رقم یې په وژنو؟ یعنې موږ کولی سو چې د یو کس څېره راواخلو، د هغه د آواز مطابق یو ویډیو جوړو. د یو کس د بدنامولو دپاره ای آی یو ښه ذریعه ده خو دا په موږ پورې تعلق لري چې څه ډول یې کاروو. ای آی به هغه وخت خورا زیات خطرناکه سي کله چې رښتیا او درواغ سره ګډ کړي. ای آی به نور هم هغه وخت خطرناکه سي چې کله موږ ورباندې په پټو سترګو باور شروع. او زیات خلک ورباندې باور نه کوي خو لا هم لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه دا ابتدایي حالت دی. څه به کېږي چې کله موږ پر ای آی باندې خورا زیات باور کول شروع او کله چې د ای آی دویمه او وروستۍ درېیمه بڼه چې خورا پرمختللې سوپر ای آی ورته وایي هغه درېیمه برخه ته چې له انسان له فکر څخه به هم خورا لوړه تللې وي، په هغه وخت کې به څه کول پکار او څنګه به موږ وکولی سو چې دغه څه را کنټرول ای آی موږ نه کړي کنټرول، موږ ای آی کنټرول. دا به ډېره ستونزمنه وي خو په کار څه ده؟ په کار دا ده چې موږ باید ای آی ښه زده کړو، ورباندې معلومات ترلاسه کړو، تحلیل ورباندې وکړو او وګورو چې ای آی څه ډول کار ترسره کوي. که چیرې موږ په ای آی باندې پوه نه سو، د هغه په هغه طریقه او لوګاریتم باندې پوه نه سو، نو موږ به په دې باندې هېڅ کله بریالي نه سو چې ای آی کنټرول کړو. برعکس په 15 الی 10 کلونو کښې به ای آی په دې باندې بریالی سي چې موږ کنټرول کړو. نو په کار دا ده چې له همدې نن څخه لاس په کار سو او د ای آی په اړه پوره معلومات راټول کړو.
تاسو ته به دا موضوع داسې ډېره لیرې معلومیږي چې ولا ای آی چې دغسې مرحلې ته رسېږي دا به خورا ډېر وخت ونیسي. خو که موږ فکر وکړو 4 الی 5 کاله مخکې ای آی دومره هم ځیرک نو، دومره هم مشهوره نو. او په دې تېر 1-2 کلونو کې څومره پرمختګ کړي. که تاسې باور نه کوئ چې هر ډول کار تاسې ترسره کوئ، د خپل کار په اړه باندې ای آی ته ووایاست او وګورئ چې د ای آی هغه جواب تاسې ته څه دي چې تاسې ته په خپل کار کې څه ډول مشورې درکوي. که چیرې ستاسې په کار کې د ای آی لاس خورا زیات وي، نو بیا تاسې د ځان لپاره یو بله وظیفه حتما پیدا کړئ، ځکه ای آی په راتلونکي کې خورا پراخ کېږي او راتلونکي د ای آی دی. نو دا په کار ده چې موږ باید هڅه وکړو تر څو ای آی ښه زده کړو، شور باندې برلاسي سو، تر څو په راتلونکي کې ای آی پر موږ باندې برلاسي نه سي. په وروستیو کې دا یوه پوښتنه له تاسې قدرمنو لیدونکو څخه کوم چې آیا ای آی موږ کنټرولوي او که موږ ای آی کنټرولوو، او دا به په راتلونکي کې یو لوی خطر وي او که به یوازې زموږ لپاره خورا پراخه ګټه راورسوي. دا معلومات راسره حتما شریک کړئ د کومنټ له لارې. هیر مو نسي چې د بها انسایټ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د بیل یا هم د زنګولې بټن هم در سره وي، تر څو هر وخت تاسې ته معلومات پر وخت باندې در ورسوم او دغسې په زړه پورې او نوي معلومات ستاسې سره شریک کړم. تر بلې دغسې په زړه پورې دغسې یو دلچسپ او دغسې یو زړه راکښونکي ویډیو پورې چې بیا زه ستاسې یوه خدمت ته راځم، عبدالحی بها یعنې ماته اجازه راکړي چې تاسې هم پر لید څښتن ته لاس بار.